سورة الفلق او سورة الناس دا دو سورتنا چی در تیادو او ویدی او وقت پا وقت دیوی قسم پی رتا خورما او قسم پی بدی خورما ذکر چی دا خبر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بری دا هر شرن محفوظ ساتی اکثر ملگری دا تپوس کی زبزان دا جادون سنگ بچ ساتم زبزان دا پیریانو دا شرن سنگ بچ ساتم زب دا بیماری نزان سنگ بچ کو دا بد نظر نبزان سنگ بچ کو وظیفی غواری دا طولو نلوی وظیفہ غدا دی دا دو صورتونه چی کم مسلمان تیادی او پزانی وی وقت پا وقت رب العالمین دا انسان دا هر شرن محفوظ ساتی او الحمدللہ دا صورتونه تقریبا هر مسلمان تیادی تقریبا هر مسلمان تیادی دا دیب یوسو فضائل بیان کو یو حدیث کی دیسی رازی پس صحیح مسلم کی دا حدیث تے دا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عقبته وی داش پا اللہ پا مبانی دیسی آیتون نازل کردی دی چی دیسی آیتون ما چرتنی دی دی کم آیتون دی قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دیسی آیتون ما ندی دی وزگور دی حدیث تقول که دام دا عقبہ بن عامر دی اگوی چیزی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر روانو ما او ما دا قد سورلی دا پڑے نیولیو روان کڑے مو دا قد سورلی می روانه کڑے و واگی دا قد پلاس کیوی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما توی چی یا عقبہ الا ترکب عقبہ رازکر ما سر سور شبری سورلی بانتی فأشفقت أن تكون معصية خزنك ينستم پر سور لیبانی زڑکی می داو چی دا با گنائی لکی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دمرو چیت انسان دے زو سنگ دے سر پیو سور لیبان دے کینما نو زکی نکی نستم وی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سور لین را کشو او ضرورو ختم نو بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سور لیبانی سور شو وی ما تیوی چی یا عقبا یہ تو گور وکی دے ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس وإيه عقبا دو سورتون لتوانا خيما چه پا آغا سورتون کی غور سورتون لی چه داخل کی تلاوت کی غور سورتون غور وی موتی چه بلا یا رسول اللہ یا رسول اللہ وی خیرت دا خودی رلوی فائده لی چه دو سورتون غور سورتون غور تلاوت خلق چه کم تلاوت کی اگر طولو کی غور داید فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماتوی چاہتا دو سورتون دائیتی گور صرف پا دی اکتفاو نکڑا وی ثم اقیمت الصلاة بید منزد پار اقامتو شو اقامت چکلو شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورمخ کی شو فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ بهما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورمخ کی شو او امامتین پا دی دو سورتون را کرا بیئی و تا گورا اگا فضیلت پا دیزی که ورخکارکو چی پا دی دو سورتونو باندی سی جلو کو امامتی ورکڑا وی بیا پا ما باندی تیر شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گورا دی یو حدیث کی گورا سو پیری فضیلت بیان شو دو پیری یو پیر خوتوی دا گورا سورتونی دویم پیری سی جلو کو منزکی پا امامتی ورکڑا وز گورا وی بیازناسون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا ما بانی تیر شوی ما توی چی کیف رأیت یا عقیب سدی خیال لی عقبا اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت دا دو سورتو نوایا ہر کل چی ودکیگی او ہر کل چی رپاسی امام نسائیم دا حدیث روڑا دا امام ابو داود ام روڑا دا یو حدیث کی دیس رازی دام دا عقبہ بن عامر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی ان الناس لم يتعوذوا بمثل هذين خلق چی دا شرنا پناہ غواری پا اللہ پوری او پنانی سی پا اللہ پوری دا شرنا نو دا دی دو سورتونو پشان تعویذ دا نشتی دو سورتونو پشان غور چانا دی ویلی قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس یو حدیث کی دیس راجی دا امام نسائی روڑا عقبہ بن عامر گورا اندک صحابی دی یو صحابی تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر دیر و موقع باندی دی صورتون و فضیلت ویلے
او ما تاسو ته لږ ساعت مخکې ووي دا چې بار بار پیغمبر د دې صورت فضیلت وایي د دې دوو صورتونو خو دې کې کمالات دي که نه عقبه بن عامر وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره روان وم په لاره باندې په دې ځای کې ورسره روان دی اولته ورسره څه په سورلۍ باندې سور شوی وایي زه ورسره روان وم ما ته وایي چې یا عقبه قل ای عقبه ووایه وایي ما ورته چې ماذا اقول څه ووایم فسکت عني پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو وی بیا ما ته وایي چې قل لږ ساعت بعد بیا ووایي وی ما چې څه ووایم یا رسول الله وی راته وایي چې وایه قل اعوذ برب الفلق وی بیا راته وایي چې وایه وی ما چې څه ووایم یا رسول الله وی وایه قل اعوذ برب الناس وی تر دې چې دا صورت بیا ما ووایي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته ووایي چې چېرته یو سوال کوونکي داسې سوال نه دی کړی لکه څنګه چې په دې صورتونو کې دی او که چېرته چا پناه غوښتې ده د الله نه نو داسې پناه یې نه ده غوښتې څنګه چې په دې صورتونو کې غوښتی شوي ده دا دومره اوچت صورتونه دي یو حدیث کې داسې راځي امام نسائی رحمه الله راوړی دی په هغې کې دا دي یو صحابي دی ابن عابس الجهني پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته ویلي دی ابن عابس ته وی ابن عابس ألا أدلك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون اے ابن عابسة تاتا آغا سونه خیمه چې په هغې سره انسانان پناه نیسي په الله پورې د هغې په ویلو باندې او دا غوره معوذات دي او دا غوره تعویز دی وی ما ورته چې یا رسول الله وښایه راته که نه وی وایه چې قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس امام مالک رحمه الله روایت راوړی دی امام بخاري هم راوړی امام ابو داود هم راوړی امام نسائی هم راوړی امام ابن ماجه هم راوړی په هغې کې دا دي عائشه رضی الله عنها وی ان النبي صلی الله علیه وسلم کان اذا اشتکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې به کله بیماري راله څه تکلیف به پرې راغی یقرأ علی نفسه بالمعوذتین وینفث په ځان باندې به دا دوه صورتونه ووي او بیا به په ځان باندې چوف کړو نو دا طریقه یاده کوي کله چې په تا باندې څه بیماري راشي څه تکلیف درته راورسي په بدن پسې څه دي دړي دا دوه صورتونه پې وایه چوف کوئ عائشه رضی الله عنها وایي فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه رجاء بركتها عائشه رضی الله عنها وایي وی کله چې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر بیمار شو او په ځان باندې دا صورتونه په خپله نشو ویلی نو ما به پې دا صورتونه وي او خپل لاس به مې د هغه په بدن نه راښکودو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس به مې د هغه په بدن راښکودو وجه دا و چې د هغه په لاس کې برکت ډېر و یو حدیث کې داسې راځي ابو سعید الخدري رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د بد نظر نه پناه غوښته په الله پورې د پیریانو نه به پناه غوښته په الله پورې په قسمه قسم الفاظو سره خو چې کله وی الله دا دوه صورتونه نازل کړو فلما نزلت المعوذتان کله چې الله دا دوه صورتونه نازل کړو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ټول نور هغه الفاظ چې کوم هغه ټول یې پرېښودو او دغه دوه صورتونه به یې وي یو حدیث کې داسې راځي امام ترمذي راوړی د عبدالله ابن خبیب رضی الله عنه روایت هغه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو وی ای عبدالله چې کله ماښام کې او سحر کې نو دا درې صورتونه درې پیرې وایه سحر ماښام درې صورتونه کم یو دي قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا به سحر ماښام وی او درې درې پیرې به وی واوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی هغه صحابي ته وی تکفیک من کل شی سحر چې درې پیرې دا صورتونه وی ماښام چې درې پیرې دا صورتونه وی الله به دې د هر شر نه بچ ساتي هر شر نه به دې الله ساتي د بد نظر نه د پیریانو د شر نه د انسانانو د شر نه د جادو نه د کوډو نه د مصیبتونو نه د آفتونو نه د هر څه نه به دې الله ساتي نو انشاءالله زما خو امید دی تاسو ټول به یې وایي خو کمی چې نه وي د نن نه یې شروع کوي سحر درې پیرې د درې وړو صورتونه به وي ماښام مازدیګر مانځه نه بعد ویلی شي
مازدیګر د منځه نه بعد به شروع کوه دا 3 سورتونه 3 پیرې وایه الله به دې د هر شر نه بچ ساتي ولې زمونږ کاسې سوچ وکړو مونږ زمونږ په دې ملکونو کې اکثر دا جاخې ډېرې دي پلاني په پلاني باندې کوډې وکړو هغه پې جادو وکړو دا نظره شوی دی په ده دا شوي دی په ده دغه شوي نو د هغې یو وجه لویه دا ده چې مونږ د دې اسکارو خیال نه ساتو دې اسکارو سره الله د انسان حفاظت کوي اوس ګوره تاسو ته یو فایده ذکر کوم حدیث کې دا راځي چې کم سړی د سحر مونځ د جمعې سره وکړي دی د چا په ذمه کې شو د الله په ذمه کې شو حدیث کې دا دی چې کم سړي سحر مونځ د جمعې سره وکړو نو دا سړی د الله په ذمه کې شو اوس ګوره یو سړی د سحر مونځ وکړو د الله په ذمه کې شو که نه او بیا یې پسې دا 3 سورتونه 3 پیرې وویې نو یو خو دا سړی د الله په ذمه کې د الله یې ساتي د هر شر نه بیا چې کله ماښام په اذکارو کې د بیا 3 پیرې د 3 سورتونه ووایي ستاسو څه خیال دی د دې سړي به څنګه حفاظت کېږي سحر مونځ د جمعې سره په دې سره ګوره د انسان حفاظت کېږي او بل دا چې حدیث کې دا راځي چې دا انسان زړه یې خوشحاله طبیعت یې خوشحاله دغه ورځې مزېداره چې کوم سړی سحر مونځ د جمعې سره کوي او بیا چې د ورسره دا 3 سورتونه ووایي نو الله به د هر شر نه په امان کې ساتي یو حدیث کې داسې هم راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري کې روایت عایشه رضی الله عنها وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به وده کېدو دا 3 سورتونه به یې ووایي او بیا به یې چوف کړو په څه کې په دې ورغوو کې په دې لاسونو کې به یې چوف کړو او بیا به یې د لاسونه په دې بدن باندې ټول راښکودو د کوم ځای پورې چې به لاسونه رسېدو دا کار به یې 3 پیرې کوو نو دا فایده په ننني درس کې یاده کوي دا 2 سورتونه او د دې سره سوره اخلاص یو ځای کا دا به سحر وموې او دا به ماښام وموې څو پیرې 3 پیرې د شپې چې ویده کېږي نو وایې په لاسونو کې چوف کوه او بیا په خپل بدن راکاږه او دا کار به 3 پیرې کوي چې بیمار شي والله د هر مسلمان د بیمارۍ نه په امن کې ساتي او کوم چې بیماران دي الله دې روغ صحت ورکړي چې کله د تم څه تکلیف راغی په دې پسې مه ګرځه چې پلاني پسې ځم ځان پې دم وم او پلاني پسې ځم ځان پې دم وم غوره دم موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولی دی هغه د 2 سورتونه په ځان وایي د پیغمبر طریقه ده که لږ ساعت مخکې تېر شو عایشه رضی الله عنها څه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بیمار شو څه چل به یې کوو دا 2 سورتونه به یې وي او په ځان به یې چوف کول نو په کوم ځای چې دې تکلیف وي په هغه ځای لاس کېږده او بیا د 2 سورتونه وایه او په ځان یې چوف کړه انشاءالله الله به دله شفا درکوي ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په صحیح بخاري کې دا روایت دی په نورو کتابونو کې مشته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې جادو شوی او جادو پې چا کړی و یهودو پې کړی و لبید ابن الاعصم هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې جادو کړی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هغه جادو وښوی شي څو ورځې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبیعت ګډوډ و طبیعت یې خراب او یو کار به په ذهن کې و چې دا ما کړی دی هغه به یې نه و کړی یا به وي ما نه دی کړی او هغه به یې کړی نو یو څو ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا تکلیف نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په هغه ټیم کې هم دا ویلی شوي چې دا 2 سورتونه په ځان باندې وایه نو دا 2 سورتونه دا د جادو علاج هم دی